السلام علیکم ورور. وعلیکم سلام وروره. څه غواړې؟ وروره دا مالټې کیلو په څو دی او دا کیلې درځم په څو دی؟ وروره دا ډېره سپیشل مالټه ده، دا په 200 کیلو دی. او دا ډېره سپیشل کیله ده، ډېره پخه کیله ده، دا په 2.5 روپۍ درځم. څو درکړم؟ ځه سمه ده ورور، ته دی وکړه یو 2 درځنه کیلې راکړه، یو 2 کیلو مالټې راکړه. سمه ده، ودستي 2 درځنه کیلې درکړم، 2 کیلو مالټې درکړم، اوس دستي به درکړم. دا ښایسته کیله ده. ستاسو د مالټو کیلو په څو دی؟ د کیلو درځم په څو دی؟ کیلې په 2.5 درځن دی، مالټې په 200 کیلو دی. څو درکړم؟ یو درځن کیلې راکړه، یو کیلو مالټې راکړه. سمه ده وروره، ودستي یې درکوم، ما ته فارغه کړم، ته هم فارغه کوم. سمه ده وروره. دوکاندار ته هغه شی ژر راکړه وروره، ناوخته دی ځم. دوکانداره مالټه په څو ده؟ کیلې درځم په څو دی وروره؟ مالټې په 50 روپۍ کیلو دی، کیله چې ده هغه په 80 روپۍ درځن دی. یو کیلو مالټې راکړه، یو درځن کیلې راکړه. سمه ده، ودستي یې درکوم. دا د یو کیلو مالټې شوې، یو درځن کیلې شوه. دا واخه دا صافي سي صحیح ده، ورشه کور دی ودان. ځه ته ولې په خپل کاروبار کې 2 نمبرې کوې؟ ما ته په 2.5 باندې ولا بل ته په 50 په بیا باندې وویل ولې؟ وروره دا ډېر غریب انسان دی، کشني ورونه خوندې ورپاته سوي دي، مور پلار یې مړه سولو. دا غریب چې دی غریبي کوي او چاته لاس نه نیسي، په خیرات باندې شرمېږي. در اوسه چا څه خیرات نه دی غوښتی. زه کوشش کوم چې زه د خپله طرفه څه دته یو 10 20 50 روپۍ ته کړم چې دا کوچني ماشومان لې ویسي. تا ته هم خواست کوم، قرآن ته وګوره، دا سړي ته مه وایه، دا که دې ورټول بیا د ما څخه خوا بدېږي. زه کوشش کوم چې 15 روپۍ ښه مې دا غریب له ور ورسېږي. دا ډېر غیرتي هلک دی. ځه الله پاک چې مه خوارو، زه نه هم خبر، بخښنه به ډېره کوه که زما زیر شوی. ته هم کوشش کوه چې غریب دا رقم مدد سره کوه. سمه ده انشاءالله، خبر نه وم، بخښه به ډېره کوه. صحیح ده، کور ودان. اوس چیز درکړم؟ اوس ما ته مالټې او کیلې راوڅه. صحیح ده، ودستي یې درکوم، یو منټ مازې انتظار وکړه. سمه ده. ملګرو دا کلیپ ویډیو موږ ستاسو لپاره جوړه کړې وه. دا هم د دې لپاره جوړه کړې ده زموږ په علاقې کې د یتیمانې غریبانانې او دوی چې دي دا خیرات نه غواړي، یو دا سره پکار دی چې موږ ته مرسته وکړو. دی مرسته ورسره وکړو چې دا یو لاس یې ورکړي او دا بل لاس نیسي په خبر. فرق خانه ته څه وایې؟ زما همدغې د سره خوښه ده ملګرو، باید چې څوک صدقه او خیرات کړي هغه په پټه سره وکړي، دی په عامه سره نه چې یعنې سبا یا پیغور وکړي یا ښه یا بد ولیدی پنځور پوښه کړي. باید سړی د ځانه سره ډېر احتیاط وکړي، هر څه چې کوي د الله د رضا دپاره وکړي. او که مې زموږ دا ویډیو خوښه شوې ده مخ ته یې در سره شیر کړي، د نورو ښایستو مسجانو انتظار وکړي او موږ به ستاسو د ښایستو کمنټو انتظار وکړو. پلیز دا غلط کمنټونه مه کوئ یاره، لږ ښه سوچ کوئ، د ویډیو ته ګورئ بیا پر هغه باندې کمنټ کوئ. ته یې په نیمایي کې وګورئ او بیا غلط کمنټ کوئ، د دې څخه ګریز وکړئ. پر هر شي باندې تنقید کوه، دا ویډیو ته یې پوره وګورئ، انشاءالله الرحمن هره ویډیو به د سبق آموز دی، د عبرته ډکه وي. هر ځای اوسئ، خوشحاله اوسئ.